بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن به د هدایت النحو درس نمبر 11 شروع کو. په دې درس کې به د غیر منصرف سبب نمبر 1 شروع کو چې هغه ترکیب ده. د الله په فضل و کرم سره د اسم غیر منصرف شپږ سببونه وشول: عدل، وصف، تانیث، دا ټول وشول. نن به ترکیب شروع کو. اما الترکیب فشرطه ان يكون علما بلا اضافة ولا اسناد كبعل بكة فعبد الله منصرف ومعدي كرب غير منصرف وشاب قرناها مبني. اما ترکیب هر چې ترکیب ده فشرطه نو د پاره شرط دا ده ان یکون علما چې دا به علم وي بلا اضافت او بل شرط دا ده چې اضافت به نه وي شوی ولا اسناد او نه به اسناد شوی وي لکه بعل بکه لکه عبدالله دا دواړه منصرف دي. و معدي کرب غیر منصرف او معدي کرب غیر منصرف ده. و شاب قرناها او شاب قرناها چې ده مبنی دا مبنی ده. خلاصة المباحث سودی د غیر منصرف اوم نمبر سبب ترکیب ده. دغه تفصیل کې به متاسد درې ابحاث یایو. اول نمبر د ترکیب تعریف، دویم نمبر د غیر منصرف کې د ترکیب د مؤثر کېدو د پاره شرایط، او دریم نمبر ترکیب وضاحت په مثالات سره اجتماعا او احترازا. نو بحث اول تبرا شو چې هغه د البحث الاول فی الترکیب مع التوضیح بالمثال. ترکیب چې ده دا د باب تفعیل نه مصدر ده او معنی ده ملاول، جوړول. څوک چې جوړونکی وي، څوک چې ملاوونکی وي، هغه ته مرکب د اسم فاعل په وزن سره، او څوک چې جوړ کړی شوی وي، څوک چې ملاو کړی شوی وي، هغه ته مرکب د اسم مفعول په وزن. د نحویانو په اصطلاح کې ترکیب چاته یایي؟ دوه یا دونه زیاتې کلمې یو ځای کول بغیر د دغې خبرې نه چې دا کلمه د بلې کلمې څه وګرځي، جز وګرځي. یعنی موږ به دوه کلمې یا ډېرې کلمې څه کو، یو ځای کو، خو دا چې کومې کلمې یو ځای شوي دي دا به د یو بل جزونه نه ګرځي. صحیح شه؟ دا ترکیب تعریف شو. دغه ترکیب نه، دغه تعریف نه دا خبره معلومه شوه چې په ترکیب کې کم از کم باید دوې کلمې وي او زیاتو ته اعتبار نشته چې هر څومره وي. او دویمه خبره دا معلومه شوه چې یوه کلمه به د بلې کلمې جز نه ګرځي. صحیح شه؟ نو دا تعریف چې موږ وکړو دا د کوم ترکیب تعریف شو؟ دا د هغه ترکیب تعریف شو چې کوم په غیر منصرف کې سبب جوړیږي. دا تعریف د مطلق ترکیب نه ده. د مطلق ترکیب تعریف دا ده چې لفظ جز په معنا د جز باندې دلالت وکړي، یا یوه کلمه د دوه بلې کلمې سره ملاوه شي. او دغه بیا تاسو تفسیر المنطق کې هم ویلي دي چې شپږ اقسام دي. اول نمبر ترکیب اسنادی لکه زید قام یا قام زید. دویم نمبر ترکیب اضافی لکه غلام زید. دریم نمبر ترکیب توصیفی لکه رجل عالم. څلورم نمبر لکه ترکیب صوتی لکه سیبوی. پنځم نمبر ترکیب تعدادی یا تعددی لکه 11 نه 19 پورې. او شپږم نمبر ترکیب امتزاجی لکه بعل بکه. اوس بحث ثانی ته به راشو چې هغه ده فی بیان شرائطه. یعنی په غیر منصرف کې د ترکیب دپاره مؤثر کېدو څه شرایط دي؟ ترکیب کله مؤثر ګرځي په یوې کلمه کې، په یو اسم کې چې هغه منصرف نه غیر منصرف جوړ کړي. نو یو لحاظ سره د دپاره دوه شرطونه دي چې یو عدمي ده بل وجودي ده، او په بل لحاظ سره
د دپاره درې شرطونه دي چې یو وجودي دی او دوه عدمي دي. دا دواړه یوه خبره ده، اختلاف لفظي ده. وجودي شرط دا ده چې دا به علم وي. اوس به تاسې ذهن ته سوال راځي چې دا علم شرط دی ویلې ولګولو. دا ځکه دغه شرط په غیر منصرف کې د مؤثر کېدو دپاره مو دغې وجې نه ولګوله چې ترکیب د زوال نه محفوظ شي. ویلې ځکه چې ترکیب خو د دوو کلمو نه یا زیاتو کلمو نه حاصل شوی وي او دا یو عارضي څیز دی او عارضي څیز باندې څه راځي؟ هغه باندې زوال راځي، هغه زوال پذیر وي. او چې کوم شی زوال پذیر وي هغه کمزوری وي او کمزوری څیز د غیر منصرف دپاره سبب نشي جوړېدی. نو دغې وجې نه موږ د قوي کولو دپاره دغې قوت پیدا کولو دپاره د علمیت شرط ولګوله او علمیت د وجې نه په ده کې دوه قسمه یعنې دوه وجو نه قوت پیدا شو. یو خو دته د وضع ثاني حکم حاصل شو او بل علمیت د وجې نه دا تغیر او تبدل نه محفوظ شو. دویم شرط پکې مو دا لګوله چې دا به ترکیب اضافي نه وي. شی نه وي، ترکیب اضافي نه وي. دا شرط مو ځکه ولګوله چې دا به ترکیب اضافي نه وي چې دا اضافت نه ده دغ سره چې ده غیر منصرف نه منصرف جوړیږي یا منصرف چې یا غیر منصرف د منصرف په حکم کې راځي. نو اضافت خو چې دا د غیر منصرف ضد شو، صحیح شو، او ضد څنګه د سبب بیا جوړېدی شي. نو دغې وجې نه مو ووې چې ترکیب به اضافي نه وي. او دریم شرط پکې دا ده چې دا به مرکب اسنادي نه وي. ځکه چې مرکب اسنادي بغیر د علمیت نه سبب نشي جوړېدی او که ته په مرکب اسنادي کې علمیت راوړې نو هغه خو مبني جوړېږي. صحیح شو، که علمیت پکې نه راوړې نو سبب نه جوړېږي، که علمیت پکې راوړې نو مبني جوړېږي. او مبني چې دا د غیر منصرف ضد دی. ځکه موږ چې د معرب بحث کې لګیا یو، ته غیر منصرف دا د معرب د اقسامو نه دی او مبني چې دی هغه بېله پرپړه دی. نو هلته مو نشو ورتلی. نو دا شرطونه مو خو ووې. باقي هغه نور اقسام به مو څنګه خارجوو؟ ترکیب توصیفي، ترکیب اضافي. ترکیب توصیفي خو چې دا د ترکیب اضافي په حکم کې ده. ځکه ترکیب اضافي چې دا یو منصرف غیر منصرف نه منصرف جوړوي یا د منصرف په حکم کې کوي. همدارنګې ترکیب توصیفي هم ده. نو ترکیب اضافي مو مخکې خارج کړی وه، نو ترکیب توصیفي هم په ضمن کې څه شو؟ خارج شو. او ترکیب صوتي او ترکیب تعددي دا د مبنیاتو د اقسامو نه دي او موږ چې د معرب کې لګیا یو نو هغه خپله خارج شوي دي. هغوی د خروج لپاره څه شرط یا قید لګولو ضرورت نشته. البحث الثالث في التوضيح بالامثله احترازا واجتماعا ته ورشو. دلته مصنف علیه رحمت څلور مثالات ذکر کړي دي. چونکې ترکیب چې د په غیر منصرف کې د مؤثر کېدو لپاره درې شرطونه دي. اول شرط چې علم به وي، دویم شرط چې اضافت به نه وي شوی، دریم شرط چې دا به مرکب اسنادي نه وي یعنې اسناد به نه وي شوی. نو دغو مثالاتو سره به اوس موږ ته انشاءالله ښه وضاحت وشي. اول نمبر بعلبکه او مادي کربه. بعلبکه او مادي کربه، بعلبکه چې دا د چا نه مرکب دی؟ بعل او بکانه. صحیح شو. او مادي کربه چې دا د معدي او کرب نه مرکب دی او دا دواړه علم دي او دا دواړه د اضافت او اسناد نه خالی دي. نو فلهذا دا دواړه د چا مثالات شول؟ دا د ترکیب شول او دا دواړه غیر منصرف دي. رابو شو عبدالله ته او بل نمبر شابه قرناها. اول مثال عبدالله علم خو دی،
دغه خو یو شرط مو موندلی شو خو بل شرط پکې نشته مو چې اضافت به نه وي شوی او د ابد اضافت شوی چاته لفظ الله ته نو دا چې دی غیر منصرف نشو. دا بل شابه قرناها دا چې دی دغه یو شرط شته دی چې اضافت نه دی شوی یا اسناد نه دی شوی خو بل شرط پکې نشته دی چې دا علم نه دی مو وایي چې علم به وي خو دغه علمیت نشته دی. او بله خبره هم پکې ده چې شابه قرناها کې ترکیب اسنادي هم ده او دغه کې علمیت شته ده او علمیت د وجې نه دا مبني شوی ده ځکه که شابه قرناها نه علمیت وباسي نو علمیت پکې نشته که علمیت پکې راولي نو مبني جوړیږي. نو انشاءالله تاسو به په بحث باندې پوه شوي وئ. اوس به لږ درته زه قرآن او حدیث نه یو څو مثالات دیر کمې چې هغه به تاسې ته لږ اضافت وشي تاسې په مثالاتو کې. ښه ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاثة ورباع دغه کې د ثلاث چې دی ثلاثه دا غیر منصرف دی یو پکې عدل دی او بل پکې وصف دی. بل مثال ته به راشو لو کان بعدي نبي لکان عمر عمر چې دی یو پکې عدل دی او بل پکې علمیت دی غیر منصرف دی. و اخر متشابهات اخر چې دی دا یو پکې عدل شوی او بل پکې وصف دی. تاسو ته څو نوره مثالونه ډېر کمې. قال حذیفة رضی الله عنه حذیفه چې دی دا شی دی حذیفه کې چې دی یو پکې تا د تانیث راغلی دی او بل پکې علمیت راغلی دی. سببونو باندې خو پوه شوئ که نه انشاءالله متاثر یو که نه چې یو تانیث لکه هلته مو مثال یلی وه په کتاب کې عایشه بل یا عایشه کې هم یو تا د تانیث دی او بل پکې علمیت دی نو دا هم شی شو غیر منصرف شو. یوم عرفه هم یو تانیث دی بل پکې علمیت دی نو دا هم غیر منصرف دی. خیر النساء خدیجه رضی الله عنها خدیجه رضی الله عنها یو پکې تانیث دی بل پکې علمیت دی. ما سلقکم فی سقر یو پکې تانیث معنوي دی او بل پکې علمیت دی. سقر کې تانیث معنوي شی دی چې دا خو ثلاثي دی خو هغه بل شرط پکې دی چې اوسط یې څه دی متحرک دی. ادخلوا مصر چې دی دا هم تانیث معنوي دی او بل علمیت دی د سقر په شانته. فاولئک مأواهم جهنم کې یو تانیث معنوي دی او بل علمیت دی. مریم کې یو تانیث معنوي دی او بل پکې علمیت دی. انها بقرة صفراء یو پکې تانیث بالالف دی یعنی دا الف ممدوده چې دا قایم مقام د دوو سببینو دی نو دا شی شو غیر منصرف شو. هي بیضاء دغه کې الف ممدوده راغلی دی چې قایم مقام د دوو سببینو دی نو دا هم شی شو غیر منصرف شو. وما كان لهم من دون الله من اولیاء کې هم الف ممدوده راغلی قایم مقام د دوو سببینو دی. قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء کې هم یو الف ممدوده دی قایم مقام د دوو سببینو دی. فقراء کې هم الف ممدوده دی قایم مقام د دوو سببینو دی. صام
ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صام یوم عاشورا. عاشورا کې الف ممدوده ده، قائم مقام د دوو سببینو ده. باقي به انشاءالله نوره مثالات سبا سبق کې درته ووایم، او تاسو خپل هم کوشش وکوئ چې قرآن او حدیثونه مثالات راوباسئ. وما علینا الا البلاغ.